و ماما ماما اے ماما دستړی ژوند بدر تسو وایم الار ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم دستړی ژوند بدر تسو وایم الار ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس و ماما و ماما و ماما ماما اے ماما هاي چا تصویر تداسی زیر مزا کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر جیک شبچی رزق غواړي کار وکا لیل دشم نبی او وینما پخپو تړل په زنجیر مزا دستړی ژوند بدر تسو وایم السلام علیکم الله خیرات قبول کرو د چا چې دا دغه دی الله یا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوا یو دغه بابا یو دی بابا ده یارانو تو به دې کمه جالا به دې برما دا الله دې ګام به چیته دغه خداوند یو کسي کا ثواب ش قبول کنه سلګکی کوي والا ماما الله دې جنتونه لرکي هغه بل ورور تمغه کرشه دا پروبلم دی هغه ته ورکوم خیر اوسې بس چا چې دعا ورته وکړي خورا کې پروت يم چارا دا یوې دستا خلاص باندې دا یوې دستا تصویر یم مزا خورا کې پروت بابا سلام علیکم وعلیکم خوب هستی خوشحال باش قربانت شوم الله زندگی بیتی برکله کی مسلمان پیدا آمین ټول مسلمانانو ته آمین آمین دان لري و ماما کار ولی نه کوي کار ولا چې سره نو او تو وګرځه کنه چې الله برکت واچي باندې الله پاک دې اټ بیت الله قبول امین السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم وعلیکم پوښتنه چې چا دغه ته دعا وکړي ځان دې اوس خانه دې آباد بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایا د وی لمانت للې زړګې
یاران جفا کوي خو خانه کوي حماس خپلواک یم هم دغه سیخه چې شونډ پرې ورپاسې یم سرګردان د ستړي ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز څه نه وایم کتو کتو باندې می سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو کتو باندې می سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدې شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس څه ووایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز څه نه لوی اختر د قربانۍ اختر را روان دی راځئ قرباني وکړو په افغانستان کې وکړو د داسې بېوزلو افغانانو لپاره الحمدلله الحمدلله په مختلفو ولایتونو کې به قرباني کوو او تیار مال به حلالو او مستحقینو ته به ورکوو هر هغه څوک غواړي چې قرباني وکړي د عطا فاونډیشن سره په اړیکه کې شي شماره تاسو ته په سکرین ښکاري مننه د الله پاک